الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ما دا اللہ دے کتاب د سورہ نساء یو آیات مبارکہ او دو حدیث تاسو وړاندې تلاوت کړل. د آیات مبارکہ معنی دا ده
فرمای رب العالمین ومن یقتل مؤمنا متعمدا هر غشا چې قتل کو مؤمن قصدا عمدا فجزاؤه جهنم نو سزا د دغه قاتل لپاره جهنم ده خالدن فیها دیبا میشوی پدې کې کچری دا قتل د مسلمان دے حلال گنی اور روائی گڑی نو مسلمان قتلول گناہ کبیرہ داو داغ وینی تویول حلال گنل کفر دے نو کدا قتل د حلال گنلو لکوز باز خلق مسلمان قتل کی بیا په فخر کئی پاغی خوشالوی اغا رواو حلال گنی نو بیا خدا قاتل کافر دے نو خالدن فیها امیشہ دے دے جہنم پا اور کی او کنا قتل یو کو خودے دا قتل دا مسلمان حلال او روا نگنی نو بیا دا خالدن فیها مانا دادا چی دے بڑیر عمر پا دے جہنم کی وی سورج دا اللہ پا علم کی دارنگی فرمائی وغضب اللہ علیہ پدغ قاتل دا اللہ غضب بی قہر وی ناحق قتل چی کڑے نو پدب دا اللہ رب العزت غضب وی ولعنہ او دا اللہ لعنت بی پدغ لعنت مانا دا اللہ دا رحمتنا لرکی دل او دا عذاب او دا غضب مستحق جوڑے دل دارنگی فرمائی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا او تیار کړي دے اللہ د دې قاتل لپاره عذاب لوی دا ګور په یو آیات مبارکه کې د قصدن عمدن قتل سو سزاګانې ذکر کړي یو وی سزای جهنم ده دویم وی دیو پکې همیشئ او دریم وی په دبد الله غضب او قهر وی او سلورم وای چې په دغه الله لعنت وی او پنځم وای چې الله د لپاره عذاب عظیم تیار کړي کوم حدیث چې ما تاسو وړاندې ولستو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی وی اول ما یقضى بین النساء یوم القیامت فی الدماء اول هغه چې فیصله وکړي دیشي پمن د خلقو کې پرز د قیامت ناغه بدن حق وی مبارک وي چې اوسړي نه حق ویني توي کړی رمبنه فیصله واد دی بارکی کی دا حدیث امام بخاری امام مسلم پدی ترتیب باندې نقل کړي دي نسائی شریف کې داسې الفاظ دي چې اول ما يحاسب عليه العبد والصلاح اول د بنده سره د موسی حساب وکي او اول فیصله په من د خلقو کې د ناحق وی مبارک کی اصل کې علماء لیکلي یو حق الله دې یو حق العبد دې نو در رب العالمین په حقوقو کې ټولو کې مخکې د مستفوس وکي چې دا پینځه واړه وخت موږ چې الله فرض کړي دا یو انسان څنګه کړي او بیا تشموس کول نه داغي هغه فرایض داغي واجبات داغي سنن داغي د پاره مسنونی طریقې مطابق داو د سلز د کولې او د موز مسائل د کولې ځکه دا خو تاسو اوري علماء نه اوري چې تبلیغ والو دوستانو نه اوري چې دا غټ غټ علم په ارشا فرض دی موز اوس په مو تاسو فرض دی نو د دې علم هم فرض دی بلا علم چې وسړی د موز په مسائل پويږي نه ناغموز نه ځکه الله وعده دا چې موز د نارواو د بی حیايو د منکراتو نه منکول کوي موږ موزم کو ور سره په منکرات او بی حیايو کې لګیا میو نو دا الله خبره فرشتیا زمون په منځونو کې فرق دی لکه موږ سوره وخت موضوع کو
چا د مور او پلار نه ذکرې دا نوایو چې موږ چې یو عالم لواورو یا تبلیغ کیوزو او هغه ځکه د خپل موز واورو بیا کوم موز ذکرې نو تر مرګ زمون پزړه کې دا درد او فکر را نغې چې د دې معنی ز کول پکار دی دارنګ بیا موزم زمون سي د طبيعت موافق وي داغي فرایض نه د کو کاغه مسکو وغزر زر کو پای کې رکوع برابر ني سجده برابر ني د رکوع نه سر نه پورته کو چې هغه ته قومه وي دا اکثر علما په نس فرض دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې وجوب قائل دي د دواړو سجدو په منځ کې جلسه اطمینان سره ناستا د جمهور علما په نس فرض دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا واجب ده پټول مسکی اطمینان فرض او واجب ده فکلار زما عزت مند مسکو نو اول د الله په حقوقو کې د مستپوس وکي او د بندگانو په حقوقو کې لکه ګور د بندگانو حق دار څوک بچاواله د چا به مال خړلې د چا به نور عزت لټلې نو څوک به قتل کړي نو پدی حقوق العباد کی پټول حقونو کې مخکې د ناحق وینو تپوس وکي چې رب کریم باغا قاتل ته وایي چې تا دا ناحق ویني ولې ثویو او دا تپوس ته ځکه کوي احادیثو کې راغلي څوک چې پنځه واړه وخت مسکې کلمې ویلې د الله د ذمہواری د لاندې دي نو دیو علاقه د مشر ذمہواری یا د یو قوم ذمہواری خو خلق نشي ماتول تاسو ګور خپل قوم کې کدی څه ذمہواری خي نو کله غماته کې نو بیا ته داغي جرمانه لري نو رب کریم چې د اسمانونو د زمکو خالق دی تک د خپل جرم تپوس کولې شي نو رب کریم د خپل جرم تپوس نه کوي الله ویلي چې چا کلمه ویلي منځونه کوي دا زما په ذمہ ده ځکه الله فرمایلی زما غونته تړل بشوکونو کې او زما غونته عذاب بشوکور نه کې د بنده تړل خو په ست طریقې پرانستېش خو رب کریم چې شوکو تړي داغه غونته قران شریف کې وایي فلا یوثق وثاقه احد دا الله غونته تړل ببل شوکونو کې دا الله غونته عذاب ببل شوکور نه کې ناول زما عزت مندو د ویلو تویدو د دې تپوس وکي ځکه د حقوق العباد او د حقوق الله د ټولو تپوس وکي تاسو ګورئ مونږ یو قومي یا یو دنیا کې حکومتونه دی او قانون جوړ کړي نو دا هغه قانون په مخالفت باقاعده تپوس کوي او سزا یې مقرر کړي نو زموږ استاد خالق د دې تمام نظام جوړونکي یو قانون د قران او سنت په شکل کې را لېګلې او سمو خیال دې پښتنه او تپوس منه کوي رب العالمین بددی ته په قسم خورل په خپل ذات عالیه الله په خپل ذات عالیه قسم خورل چې زبد ټولو پیغمبران نه تاسو کوم سوره اعراف کې وایي اتمه پاره کې فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الله وايي په خپل ذات عالیه مې قسم وی دا چاته چې می پیغمبران را لېګلی دا امتونه دي د دینه به تپوس کوم او په خپل ذات می دې قسم وی د خپل پیغمبرانو نه به تپوس کوم هر نبی نه الله تپوس کوي چې زما پیغام د رسول او کنا نبی هغه هر انسان نارینه ته وایي چې خطا زما والا خبره واورېدا نو سدي کړو نبی هغه الله خبره چا باندې سپک لګېدلی غیله صلیحاز نه کړي دی یوی خبره زما عزت مند ته پوس وکیږي پرز د قیامت پر بل حدیث ماستا سوړان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی علیہ السلام فرمایلی زانو ساتي دو گناهونو نه چې هغه سره هلاکي او تباہ کوي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایلی یا الله رسولا داو گناهونو چې سره تباہ کوي او هلاکي څه شي رنبه پکې ذکر کو شرک بالله د الله سره شرک کو هر طریقې سره چی بزرګونه نه طواف کولی یا قبر نه طواف کولی یا د بزرګونه او غټه نه حاجتونه غختلی
یا د اولیاء او شهدا او نه حاجتونه غختلی چې رو رسیږي او په نیکي رو رسیږي را مدد شي اولا دیګ او دا نظر دا مستاد نو منل خو ما تبا اولاد راکې زما په دکان او کاروبار کې و برکت چته دا ټول د شرک اقسام دي یادا بل څوک په غیب په غنل چې دا په غیب پوهی عالم الغیب دی نو دا ټول شرک وکړي مړې ژوندې دا په غیب په غنل دا شرک خبره لکه راسمره خلک چې د اولیاء او قبرونو ته اجنډي منی غلاف منی نظرونه منی خبره په خیسو کوئی کلاکار مې وشو گنبد بجوړو د دې سړي د عقیده ده چې دا ولی دا شهید زما د ارسنه خبر ده خدا ګوره د عقیده د قران پاک دا وایي هغه ته اس قسمه پته نشته سورہ نساء کې رب العالمین فرمایلی و سورہ یونس کې فرمایي وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ قرآن پاک موږ تاسو له قیامت یو نقشه او دا خی چر دانن داخله کوئی بابا نظر میں منلے او غلاف میں منلے خطب ازما کار کے نو آیا دے دی نظر نا دد دی منخت نا دد دی غلاف او د جنډین خبر دیو کنا اللہ فرمائی و یوم نحشرهم جميعا فکم ورت شراجم بکودی ټول اولین و آخرین بټول راجم بیا رب العالمین فرمایي بم مشرکان او توایو مکانکم پر خپل ځای ودرېږي چې قدم پورته نه کوي نشته سوچ چلا ورته ودرېږي او بیا قدم پورته کوي مکانکم پر خپل ځای باندې ودرېږي انتم وشرکاؤکم تاسو مدرېږي او تاسو چې صدارانو بزرګونو واګټوا ولی او شهیدو نبی او ملائکه دادی مدرېږي نټول په خپل ځای باندې ودري الله وی فزیلنا بینهم جداوال براولو پمند دوی کې مشرکان به یو صف کې ودرو او دای چې د عبادت کولوي ببل صف کې ودرو چون کې دربار دا الله دې او دې صاحب کتاب میدان نو د دې هغه معبودان به وی وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون هغه خدایان او معبودان به وای مشرکان وګوره مونږ ته عبادت نه کړي مونږ له سجده نه کړي زمونږ قبر نه متواف نه کړي زمونږ په نوم نظر منخت نه منلي مونږ مرامدت کړي نیو دای وای نه مو خټول مردا کارونه کړي مشرکان وای مو خټول مردا کارونه کړي نګور الله اولیاء وای هغه معبودان باطل وای فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم ان كنا عن عبادتكم لغافلين وای با الله گواده زمون دي د الله په ذات عالیه قسم وی چې مونږ تاسو د جمله او عبادتونو نه خبر یو نن کې انسان تداپت ولګي چې بابا ته زماده جنډي او د غلاف زماده دیګونو په خولو د ګرد زمانلو او د در مدد کولو پته نشته نو به کی دا خدای وای چې زبدا کوم نو دیو مان خوشاليږي هاولا شفاعنا عند الله دیو بیا زمون د پار شفارسی جوړيږي وای زما اورینا او د دیرت کینا دا شان وای کنه او رب کریم سوئی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب کریم اعلان کړي او خپل حبیب ته وای زما دا اعلان زما دې ټولو بندگانو ته ورسوا تاسو رب ویلی دي مارو بلای سو وخت میرا بلای نو تاسو دعاګانې قبولوم او دا سی ذات ته درس کې د عمل قران الله دې موږ تاسو قران لکې نه بے نصیب دې هغه نارینا او زنانه چې عمر تیریږي خو قران لنه کېږي
پدې بد نصیبای چې څوک نکینی نو جاړای کې دې چې الله جړا د چا منظور کیو د خپل کتاب لمو کې نه او ککې نه نه نو ګره د الله د دین سره نشي کولې د ځان به هر څه بګړاو کوي پیږي په خبره وای الله دې موږ او تاسو د خپل کتاب لکې نه دا الله ګره دا چې شان دې ته مسلمان وي رضواورینا شیطان چې کله الله ورته حکم کو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه ناغه غرور او تکبر وی زد آدم علیہ السلام نغورم زد نه بهترم زد د اور نه پیدا کړي مودا د خارو نه پیدا کړي نه الله ورته په قهر او غضب کې راغی ز زما د رحمت او د جنت نزه خبر له مو خیال رسې کړه شیطان په دغه وخت سوالونه شروع کړي خبره ده علماء لیکلي او لعین ذلی بدبخ خو معرفت خداوندی ورته حاصلو چې دا داسې ذات ته چې قهر او غضب کیوي خو قهر او غضب په غالب کیږي نه راشړی الله ورته وای زما د دربار نزاوي رب فانذرنی الی یوم یبعثون رب د در رحمت نه کوم شړې خو ما تبد قیامت د ورځې پورې مهلت راکې سوال کوي رب العالمین ورته وی قال انک من المنذرین ویزه مهلت درکړې شوی خو العینت تر دویمش پیلې پورې غواړي الی یوم الوقت المعلوم رمبیش پیلې پورې می مهلت درکو نو شیطان خو ته سوال کوي هغه قبلې نو ته څنګه نو امید شې الله خو اعلان کړي وقال ربکم ادعونی استجب لكم تاسو رب فرمایلی دی مارو بلای مان دعاګانې غواړي زستاسو دعاګانې قبولوم بلکې اوزل څه کسان د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تراله صحابه کرام ورته ویا قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی دا الله حبیب استاسو خدمت کې حاضر شویو زمونږ رب کنيز دیوی چې پټ پټ ته وغواړو او کچری لری وی چې چغه ورته وو دا سوال باز خلق د الله د حبیب نو کو الله جبرئیل علیہ السلام رو لګلو او خپل حبیب ته وی تا نه داخلك تپوس کوي زما بارکی و اذا سالك عبادی عني فاني قریب الله اذا زما دا بندگان زما د لري والی او د نږدې والی بارکه تپوس کوي حبیب دا پیغام می ورته بیان ک چیز نږدې او سور نږدې وای ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله وای د مړی درګونو نه بند ته زیات نږدې نو الله نږدې نه د مړی درګونو نه زیات نږدې او اعلان کړي چې دار چا قبلو نګات څنګه وی چې ما اورینا او د بابا او د شهید رات کینا نو بس دا جنډا او نظر او منخ تمه من لیرا بس پدی به زمانه خوشحال شي نو بس زما د آکار بخامخه په الله باندې کوي الله یا اولیاء بو فکفا بالله شهیدا بیننا فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین وای با الله گواه دے زمون استاسو من کی چې مستاسو د جمله او عبادتونو نه خبر ایو د جمله او عبادتونو نسیو دا غین نه خبر ایو اگر کله سړی په یو شغل کې ناغه بل چا خبرو نه غافل ہے دا شاند کنه خو مشاهدات نو لیونی انکار کوي سړی په یو شغل کې نو د بل حال نه خبر نه دا مړ یا الله دې پناهی را کی مجرم دے کافر دے نو د جهنم په عذاب کې په قبر کې نستا خو چور درغون ته ته نه چاله خیال نشته یا خدای جهنم کې دا قبر د جهنم د کندو نه یو کند ده یا د جنت په نعمتونو کې باب اثبات عذاب القبر شروع د مشکات شریف کې نو دې مړی ته هر وخت د غسار او باخام هغه جنت ورته کولې شي چې دا دې زیره یو سړی د جنت په شغل کې ناغستا خبرې سکی چوي پیږي خبره ستاد حالات ناغس شه دې نا خبره ده جنت والد جنت او داغه د نعمتونو په شغل کې نړمبای ګناه سره هغه شرک دا اولیاء چې داخلك سکه هغه عالم الغیب ندي د دې ټول حالتونو نه نا خبره دي
قرآن شریف عیسی علیہ السلام ته الله پرز د قیامت وای چې عیسایان او نصارا داغه عبادت او بندگی کوي. د سوره مائده په اخر کې وای الله عیسی علیہ السلام تو فرمائی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. وای به ازما عیسی علیہ السلام دا تا دې خلق له ویلیو چې ما او زما والد دو معبودان ما سوا د الله نو نسی او مونږ ته رکوع کوي مونږ ته سجده کوي مونږ را مدد کوي زمونږ په نوم نظر منښت ور کوي. عیسی علیہ السلام به انکار وکړي چې یا الله ما دا سړي وی وای به الٰه العالمین ما دا سړي ویلي او کمی ویلي نو تا ته پته ما خدای ته دا حکم نه کړي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الٰه العالمین ما خدای ته خبره کړي چې تارا ته حکم کړو چې د یو الله عبادت او بندګي کوي چې زمام رب دې او استاد رب دې او بیا واجب خبره کوي سوچ ولکوي وای با الله چې زپدای کی موجودم نو زپدای گوایم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم. الله چې اسمان تبرو خجولم نو بیا مال پته نشتا دا الٰه العالمین ما ته پته نشي دې سکه نو نومبه په گناهونو کې هغه چې سړی تباہ کوي هغه کې شرک دی. الله دې موږ تاسو د شرک نه وساتي او د شرک ګڼ اقسام دي چې هغه ټول قران پاک مخله کوي یو خبره مخله کوي. والله دې موږ تاسو قران ته کېږي امت دا حقان نه مخصوصه چې دا قران شریف بیانې کی دا زور تولید کینم کدا حقان ګور کله یو سړی یو شی ګناو غني یو شی نقصان وګڼي نو دا غي نه پس توجه راشي الله له جړه شروع نو چې بندو غواړي نو الله سوال قبول کی توفیق ورکړي او چې هغه دا سوال په خپل نه کوي نو زبانه قال باندې کنوي نو زبانه حال باندې دا وایي چې رب ما دې الله دې نه ساتي غل چې قرآن ولا اوسګار ښکاری چې دوره وخت برباد الله بندگانو د الله دی کتاب لکې نه دا الله دی کتاب تکې نه اکثر د عوامو درسونه داسې اوقات دي چې نیمه غنټه نو چې ته قرآن شریف نه نیمه غنټه نشي ورکوله او دې دور لوی جنت په تمه قرآن شریف له وخت ورکوي قرآن واوري دا الله د حبيب حدیث واوري دا زموږ استاد دین دی پدې کې زموږ استادو د عقاید او اصلاح دا د عقاید پدې کار نه کیږي چې سره جمعه کې بیان واوري قرآن شریف د سره کې دې په خپل سترګو ګوري او په خپل دماغ په سوچ کې چې دا الله قانون نو قانون یو په جن نو بیا واغې سره زما د بل د پیر د مولا د وړو کی سړی د لیډر دا غي خبره بتلی نو کدی سره موافق نه دی ویره خبره سموکا او کنا غسور الوی سړی خو چې خبره د دې مخالفت کو دی وی د قران نه خلاف خبرو دا چې وای کنه دی په لوره اسی سړی په تردد او شک کی د تان اوري زمانہ اوري او چې کله قران تکینی وی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي قرآن باندې زړه ته اطمینان حاصلېږي. څنګه اطمینان حاصلېږي دې په سوچ کوی هغه د اطمینان هغه ذکر دار تعالی خلق وي رغلا در نشوي نوک کې غلط کار فلانی دې کې تعویذونه دربانې شوی کوډ روباسي خبرې له خیال رسې کړ یره فلانه پیر یو په غیب پويږي ته پشک او تردد کی وای پیریان په غیب پويږي د قران یو آیات تکې ناشته قرآن وی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبیب ورتوایا نپویږي هغه چې اسمانونو کې دي او هغه چې پزموکو کې دي په غیب پوی دوه والا سوګ دې الا الله د ټولو خبرې رد کې کړه دې نه کې اوس ور سره د پیرانو او د ملنګانو او د بلتی پرست مليانو خبرې تلا دا غي څه حیثیت ته د الله خبرې په مقابله کې یا یو سره وای جرا غیبانہ حاجتونو کی یا رسول اللہ مدد یا بابا مدد یا دستگیر مدد دا جائز دی تو پشک کی زیر سوک در لوئی جائز دی سوک در لوئی ناجائز دی نو قرآن یو آیات تکی ناس کی سورہ مومنون پاخر کی وئی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
وای څوک چې ما سوا د الله نه او سره د الله نه بل چاته وای چې ورسیږي او را مدد شي، الله وای اس دلیل پینشتا، اس دلیل پینشتا. په خبره نو کته ولکینا تعداد یو قتل نو الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار خبردار د الله په کتاب زړه ته اطمینان حاصلېږي، د شک او د تردد مسړې په بچي. د شک لکه تاسو په خبره حق کې شک د وجدي کتاب لکینا ست کنه نو الله وعده کړی، چا وعده کړی؟ سورۃ طه کې وایي روان شو الله وی وعده می دا دنیا کې به گمراه کیږي نه او په آخرت کې به بدبخت کیږي نه. الله دې موږ تاسو خپل کتاب لکې نه وګوره یاد ساتئ، کوم تاسو کینو نو دا کتاب هغه کتاب دی، د دې په حقانیت کې څه فرق نه راځي. دغه په خبره وایي موږ تاسو دې له ضرورت ده، زموږ تاسو د قرآن اور دولا د دې ناستا د دې ذکر له ضرورت ده، او کوم تاسو کې نه ناسو زموږ بیره بغیر کشي. قرآن خدای الله کتاب ده او د دې محافظ څوک دی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وایي ما دا قرآن او دین را لګل او د دې محافظ زم. نو ستا حفاظت وکیږي چې قرآن لکې نه دی له وخت ورکې. همون سره نن قرآن د پارس نشته، د قرآن شریف د پاره مون سره وخت نشته. په خبره الله د خبرې سزما عزتمند او اهمیت نشته. ورېوځي کی تاسو ویره زموږ د قوم دا مشر د مشر د خبرې نه سو ورتيريږي نه ورتيريږي ته، او بیا چې د ټول قوم یو خبره دا غینه خو سو ورتيريږي نه، او الله او د رسول خبره دا غیر مون سره اهمیت نشته، دا غیر مون سره اهمیت نشته. حضرت علی رحمت الله علیه یو وعده کی چاله چې سو خو بدنه خفشي وی ني نه ایسو خفنه دي، سو خفو جرګې مو پیو کی ودونو کې خلک څه کوي چې څوک ته خفای نو جرګې پیو کی په سوچو که څوک بدر نه خفای به وینه سو خفنه دي ښا که سو خفو خاله رضا کړ ستاون ته انسان نه یاد رضا کو خو په وعده کې خپل خالق او مالک او سید البشر د خفق ویږي په خبره باندې ټول خراجي شول جرګي لاړې زنانم په جرګو لاړې شي کسو خفای په هر طریقې چې رضا کوي او یره وعده ده، لیکن الله او رسول پکې خفق ویږي په خبره باندې. دا د مؤمن شان نه قرآن فیصله کړي. تاسو له سورہ احزاب کې 13 نمازیګر په درس کې وایي وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله وی د هیڅ مؤمن سړي دیس یو مومن زنانه دا شان نه چې الله او الله رسول یو فیصله وکاو دې بخپل خوخه چلی. د قوم په جرګې خو نشي ورخته وای زما دور اوس نشتا خو دور پهلوانی چې الله او رسول د خبرې پروا نه کوي. اباځي پکې د الله لادا وي پدان خلکا خبره ثابتای وایره زمون مشرانو د قوم ویلي چې خیر دې دا ساده دمان دی وی خو چې پکې ته ویلي پیږي په خبره باندې یعنی دا د مشرانو بندره دغه الله د قانون نه د دیناړو خبر نه لکه صرف یو حیوان چې تش خوراک کوي او اسکاک کوي دا الله د خبرې خو د خیال او لحاظ نشته. تعالی قانون الله جوړ الله وای د اس مؤمن سړی او د مؤمن زنانه شان دا نه چې الله او د الله رسول یو فیصله وکاو دې پکې خپل خوخه چلی اوس خپل خوخه او چلولا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله او الله رسول یو فیصله کړو دې په خپل خوخه چلی وای صریحي گمراه په گمراهی کې چې شک نه چې الله او الله رسول یو فیصله کړي او دې په خپل مرضی چلی. دا حدیث مې وی وو ګناهونه داسې دي چې دا انسان تباہ کوي. یو په شرک دی در رب العالمین د ذات عالیه سره شرک کول. الله دې موږ تاسو د شرک نه وساتي. و یو شی چې پیژنې نظام به بچ کېږي. نو دا شرک په دې دکان کې پیژندې شي که په نوکرۍ کې که په زمیندارۍ کې دا لوي. دا شرک چې سړی پیژنې چې شرک دار یو ير دې رمضان ساتل پکارو دا چې تا دکان کې سره نه تعلیم ورکړي کله سګري سره که په سکولونو او کالجونو کې دې تعلیم ورکړي کله دې لپاره الله قرآن را لګل. هغه قرآن چې موږ
نز دا کړه او نو آینده دا یعنی لکه اراده شي دا بس د الله بندگانو وعده وکړي ټول وعده ده الله ټول الله سجد کې جنگ قرآن لکینو ټول قرآن شریف لکینې چې شرک سره او پیجنې نو بیا باول مخلې نو داغه نه بزانو ساتي او چې یو شی پیجندل نه یاد وساتي بعضی ګناهونه راځي چې هغه کې د انسان سره جهل له اعتبار وي خدا عقیدی په مسله کې ګوره دا سبا نشي ویلې چې مال پته نه که یو سړی په شرک کې د ناپوهۍ د وجه نه مبتلا دی د جهالت د وجه نه مبتلا دی دا ناپوهي د عذر نه دی دغه آیات معنا علماء دا کړي پرز د قیامت په بعض مشرکان تعالی وایي دا شرک مو نه کړي نو سورہ انعام کې فرمایو مبارکي دا مشرکان رب العالمین ته وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله استغفر ذات عالی عزیز مون قسمی چې ته رب مون خو شرک نه کړي علماء کرام یو معنا دا کړی یاد کی وای دا دای چې سکول نو دول شرک نه دوه خو چې دا زماره اولیاء او د باباګانو سره مینا دا جنډه چې ولوړي نو کده چې رداوي چې دا نظر او منخت خود بابا د نوم منل شرک نه بیا ولوړي دی خو وای ځان لوي اولیاء منم او اسوک چې ولوي جنډه موړه او غلاف وای دا اولیاء نه مني او کرامت هم نه مني پیږي خبره ده دی خو دې ته د اولیاء او مینا او محبت وای نو کده دې له شرک او کفر وی نو بیا په یو ساولي په یو صاحب وو پیریولې د قبر لګیر چا پیر ګرځي او بیا به د قبر غټي اول خلول جاروګان به اول په ځانواله خدا دې ته محبت د اولیاء وای نو دې به وي چې ما هم نه ساتل والله ربنا ما كنا مشرکین وای با الله زموږ د ستا په ذات عالی قسم وي مو خو شرک نه کړي نو کله ناپوهی د وجه یو سره په شرک مبتلا دی دا ناپوهی سبا د الله په دربار کې عذر نه الله عقل ور کړي ډیر شپاره قران را لېګلې الله خپل حبيب را لېګلې علماء بیان کړي کوڅه په کوثار سره د دین خبردار دیم پاره لوی ګناهونو کې سحر او جادو دی او درې خبره چې هغه لپاره نن موضوع زموږ داوا چې هغه وجل دی یو نفسي بغیر د قانون شرعي نه لکه درو خبرو باندې بعض روایتو کې تفصیل لاغله بعض ور سره نورم فقهاو سیوا کړي چې اسلامی قانون وی نو د درو وجود وجنا خلیفہ به سره قتل یو شادي شوه سره دی او د بدکاریو کا او سلور د سترګو د لیدو گواهان په پیښ شو نو دا هغه لپاره په شریعت کې رجم دې ਸੰسار دې هغه لپاره دارنګه دویمه خبره دارا چې یو سړی بل مسلمان قتل کو نو دیو قصاصن قتلول شي او دریم دارې چې العیاذ بالله یو سړی مسلمان او مرتد شو قادیانه شو پرويزه شو یا يهودي شو نصراني شو خپل دین بدل کو الله حبیب فرمایلی چا چې دین بدل کو نو قتل وک چا چې دین بدل کو نو قتل وک داغه سزا سره باج علماء لیکلي مستحب دادي چې درې د دې ایثار کې کله شک شوبې کنا نو یو عالم او قاضي وداغه شک او شوبه زایل کی چې ګورته دې خبره کې غلط او دا کفر دی او کدی درې ورځې پورې مهلت ورته مستحب دي قسم نشو نو حکم بوشي شي ویو درې ورځې نه په لاغه ساتل لکه درس کې دل راغلي چې هغه صحابي راغ دبل صحابي ملاقات له یمن له ورسره خاص څوک تړلې پروت ودا څوک دا نصرانی اسلام راړو بیا مرتد شوې سوره مودو شو یو میاش دا صحابي لا پاس سور دی حدیث دی مسلم شریف بیا کوش اورته قسم می دی د الله په ذات عالیه کرا کوش دا الله قانون دې نه سر به ویل برا کوشي یو میاش شوی مرتد شوی او تی ساتي را ساتي ناغه صحابي زر جلاد راو تو دا سر ته وانه چې هغه سر والو د صحابي د اسن را کوش قانون خداوندی بارا کې دا دی چې دا شیخانو د صوفیانو د ناپوه دین نه الله وایي چې قانون د لاندې سوګراغه ولا یاخذکم راف تاسو دی ولنی چې د عبارت کې رافتن فی دین الله نرمی د عبارت کې ونه چې الله قانون د لاندې سوګراغله نو بیا هغه عبارت کې نرمی نه دا الله حکم دی الله قانون دی دارنګي سلورم قسم پینځم یادای چې هغه د یتیم مال خورللی دارنګي ورپسې د سود مال خورللی میدان د جهاد نتیخ تکولی
او پاک دامن زنانه مومن بدنامول لیدا لوی گناہ یا یو پاک دامن سړی اسی ویسا باغوان تهمتونه لګول نو نه حق قتل او دا ګوره اخر زمانہ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی دا چې اخر زمانہ کې د نور فتنو سرا دا قتل او قتال بمډش او امت به یو بل ویلې توي کله چې امت خپل منځ کې جنگي نه دا الله فیصله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الله خپل منځ کې مجنګيږي او قومت خپل منځ کې جنگيږي یو به حکومت ختميږي خلافت اسلامی به ختمي یو وسکی خلافت اسلامی به ختمي ولا تنازعوا فتفشلوا بزدلی برازي په خپل منځ کې چې امت جنگيږي دی کې به بزدلی الله راولي او د دې قوت او دبدبه به ختميږي نن د امت دغه حال چې په خپل منځ کې یو بل لا حق ویلي کوي هدي وجنا مسلمان چې کله یو بل سره جنگي یو ناحق ویلي توي د الله خپل کتاب کې یو خبره کې بزدلی راځي یو به اسلامی حکومت ختميږي د مسلمانانو کوم دبدبه چوا د مسلمانانو کوم روب چو چې بادشاہان به تیریدل او هغه په تختینګي دي نشول نو د خپل منځ کې چې کله جنگي کنه هغه دبدبه او قوت په امت مسلمه ختميږي نن هر دو مسلمانان په جنگ یو د بیزتی او داغه قتلولو کوشش کوي حدیث پاک کې راغلی بخاری شریف حدیث ته ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وَإِلَّا يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا همیشه مؤمن په دین کې د فراخی کې وي تر څو چې د حرام ویلي کړي الله د سره د اسانۍ معاملې کوي د ګناهونو نه الله درگذر کوي خو چې کله حرام ویني ترې کې نو دا الله په مز کې معاملې شو خطرناک شو دا حدیث کې راغلی ابن ماجه حدیث ته برا ابن عازب رضی الله عنهما روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لزوال الدنيا هو على الله من قتل مؤمن بغیر حق طول دنیا چې الله هلنګ کې اسمان رو غورځي غرونه اعظمک تسلس کی نو دا الله تعالی آسان دا د یو مؤمن د نه حق قتلول نه پیږي خبره ټول دنیا کړنګ شي د الله تعالی آسان خبره ده خو د یو مؤمن قتل الله تعالی رګران خبره ځکه دا اسمانونو زمکین ګوره د مؤمن د ایمان د وجنه الله قائم کړي نبی رسول الله فرمایلی قیامت په ترغی قائم نشي چې یو قسم پزمکه کې الله کوي یعنی ایمان او توحید والوي ایمان او توحید والا دورلوي قدر لري او کله کدا چې خلک ختم شي نو یو سکند به انتظار دی بیا قیامت راځي اسمانونو به الله تسنس کی زمکه به الله رب العزت تسنس کی او دا مضمون په ګڼو روایتونو کې راغلی دارنګه ګوره بعض اوقاتو کې اوسړه شرارت کوي چغلی کوي داغه نه دو مسلمانانو جنگي یو دای په منځ کې سوشي قتل او قتال راشي نو حدیث دے ابن ماجه ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من عان علی قتل مؤمن بشطر کلمه لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمت الله رواه ابن ماجه وای چا چې مدد کو د مؤمن په قتلولو کې پنی وکړي لکه مثال په تور باندې فاعل لام یو کلمه ده نو د دې نه د دوه حروف راوالې نیمه کلمه شو یا مثال په تور باندې یضربو سلور کلمات سلور حروف دی یو کلمه ده نو د دې نه د دوه حروف راوالې وای چا ک نیمه کلمه د مسلمان په قتلولو کې مدد کو نیمه کلمه عمره نو پرز د قیامت چې دی الله سره ملاو شي چې د دوارو سترګو په منځ کې ویلي کړي چې دا د الله د رحمت نه امید دی هیڅ خبره نن د سور مسلمانانو په قتلولو کې ظالمان حکمرانان یا نور خلق د پیسو د نور سلالج د وجنه مدد او نصرت کوي نو چې د مسلمان په قتلولو کې نیمه کلمه مدد وکړي نیم حروف د خلینو روته نو دی بل الله سره ملاو شي او د سترګو په منځ کې به لیکلي چې دا د الله رب العزت د رحمت نه امید دی او سفیان ابن عینه رحم الله چې دی حدیث راوی هغه بداوی لکه ګوره یو مسلمان لکه اخت اللفظ د چې دا سړی قتل کا عربی کې وي اخت القتل کا نو چې دومره وي چې د اقتل دومره الفاظ وي چې نو په دغه بندل دا سزا پر د قیامت ملاویږي نو چې قتل کی داغه به زما عزت مند وسه
دی وجنا د مسلمان قتلول دا ډېر لوی سخت ګناه ده، سخت ګناه ده. او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث سو پیرستا سړوان دي ذکر کړی شوی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یوزل ناس تو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما یوزل ناس تو اور حدیث ابن ماجہ ذکر کړي، نور کتابونو ذکر کړي. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ دے وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل دا حدیث مرفوعا ذکر کرے. یطوف بالکعبہ وی دا اللہ حبیب دا کعبے طواف کولو ویقول فرمائے لے ما اطیبکی وما اطیب ریحکی. رضی اللہ عنہما یہ وہی چی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہی چی نبی علیہ السلام موقع تو کعبے طوافی کولو نو خانہ کعبے تے ما اطیبکی وما اطیب ریحکی تو سمر پاک کوری و سمر پاک بوئی دے. ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی تو سمر لوی اللہ عزت در کرے استاغ عزت سمر لوی دے. ابے والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ لحرمت المومن عند اللہ اعظم من حرمتک. وی قسم می دی پاغ ذات چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم داغه په دست قدرت کې چې د مؤمن عزت ډیر لوی دی. ایک کعبه ستاسو عزت ده خبر د مؤمن مسلمان عزت دا د کعبه د عزت نه الله حبیب قسم خوري چې لوی دی. نن د خانه کعبه بی عزتی کې څوک نه څوک ورته مسلمان وي او په لړۍ کو په ټوپک ویولي او مسلمان بی عزتی مونږ ته د څه نه ښکاري، داغه مال خړل د څه نه ښکاري، داغه بی عزتی او د څه نه ښکاري، داغه بی عزتی او د څه نه ښکاري. دا چې د مسلمان د وینو د مال داغي عزت د خانه کعبه نه ډېر دی. په دې الفاظ سره دا حدیث ابن ماجه ذکر کړي. رب العالمین دې موږ تاسو د حق قتل او د هر قسم حقوق العباد نه پام نو مانو ساتي او صحیح توبه دې الله موږ تاسو لپاره نصیب کړي. الله بندگانو برنامه مخکې موږ تاسو لپاره پکار دي چې کوم ځای کې علما دي اول خو کوشش دا کوي چې خپل صحیح باسنه د علما ساتي چې قران درته خول شي، احادیث درته خول شي. نو پکار دا دي چې هر جمعات کې یو وخت قران شریف درس وي، بل وخت د حدیث درس وي. اول خدا په موږ تاسو باندې ضروری او فریضه ده. یو کس یو بچی د میاش سوره خرچه برداشت کوي، نو یو محله والد یو عالم دین خرچه برداشت کوي. پکار دا دي خپل هر کلی کی کوشش وکړي. او که تاسو دغه کیسو کہانو والا راجم کړی نو د کیسو کہانو دین باندې او خبر او آخرت کې موږ تاسو له کامیابی حاصل نشي. نو خو پکار دا دي چې موږ تاسو علماء کرام په خپل جماعتونو کې سکو چې هغه موږ تاسو د قران او سنت خو له شګر د عالم مقصد هم دا دی. یو مسلمان دی شریعت له برابر دی ګیره اشتن ورسوب چې موږ ور پسې کیږي کنه. هر مسلمان پسې کیږي مسکی مسخ چې لس کسان دي نو یو دی مخ کیږي چې کم پکې ولړ نیک کاری. د عالم مقصد دی چې تاسو له قران او تاسو له حدیث خو ځکه دا زموږ تاسو دین دی او یاد ساتئ تاسو چې موږ ټکر خورو الحمدلله دار مسلمان پزړه کې ګورې د دین او فکر دی د دین سره مینه نه خدای شاوغه نه خبر کړي نه دلته سه ماحول نه جوړ شي دین نه خبر شي. تاسو ګورئ دغه خلک چې د دین نه خبر شي د علماو په صحبت کې یا په تبلیغ کې وخت لګي یا بل دینی ماحول کې راشي دا غین الله سوره قیمتي انسان دا غ شکل د مسلمانانو شي، دا غ اخلاق د مسلمانانو شي، دا غ عادت د مسلمانانو شي، هغه سره د خپل قبر او د آخرت فکر سږي د نور ور سره پیدا شي. مسلمان قیمتي دی خو نن موږ لار خطا کړي. کوم ځای کې چې موږ تاسو مسلمانۍ له زیادت حاصلېږي او مسلمانۍ ذکی هغه ځای کې ممکنونه الله دې موږ تاسو له قران د ناس ته د دې د اورېدو توفیق راکړي. په خپل ځایونو کې د دې کوشش وکړئ او کوم چې دې کې د بازار کې لري نږدې الحمدلله درسونه کې تاسو موږ له پکار دي چې هغه کې موږ تاسو شمولیت هر څه الله چې لیکلې هغه نه کمیږي او نه زیاتېږي. دنیوي کار سره ټول ورځ کوي نو که یو غنټه نیمه غنټه ورکی نو دې سره ګوره الله رزق کې فراخي راولي، دې سره رزق کې کمی نه راځي، دې سره انسان ته سکون او اطمینان حاصلېږي، پریشانای ختمي الله بندگانو. بلکې څومره تاسو کتل
زموږ مشاعسمره چې دنیا ډېریږي دوره پریشانې ډېریږي غمونه ډېریږي خوبونه نه ورځي په مصیبتونو دي په تکلیفونو دي څومره چې دا کوم خلق یې لکه نعت او گزاره دا غي خو آیا او پر دې سره زما عزت مند ژوند تیری الله زموږ استاسو تمام امت مسلمه په حال راکړي الله تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي الہ العالمین زموږ د قران او سنت او د دین سره واسطه جوړه کړي الله زموږ په زونو کې ستا استاد حبیب د سنت او مين او محبت واجه الله موږ سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کړي الله موږ ټول له صحیح توفیق راکړي تاسو مر غلط رواجونه ظلمونه شرکیات او بدعات زموږ معاشره کې راغلي الہ العالمین تا ټول په خپل رحم او کرم سره ختم کړي ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي څومره قرضدارانې د قرض نه اخلاص کړي څومره غمزده او پریشان حال دي الله د ټول امت پریشانای ختم کړي الله د عراق د چچنیا د فلسطین د کشمیر د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو الہ العالمین مدد او نصرت وکړي دې کافرو الہ العالمین کې نصیب کی ہدایتی تو ورته د قران او سنت حقانیت کولاو کی او الله کا نصیب کی ہدایت نی نو پاسمانی او عذابونو تباہ او هلاک کی څومره مجاهدین د کافرانو په قبضه کې دي ظلمونه او زیاتی ور سره کوي الله استاد ذات عالیه او د رحمت نه بل سواسته بل نشته الله په خپل رحم او کرم دغه ظالمانو درندگانو د الله سره اخلاص کی الله سو کوم چې بده حکمرانانو کې استاد دین او د دین په لار کې رکاوټ جوړيږي الہ العالمین ته نستو نابود یا الله ته نستو نابود الله څوک چې زموږ مسلمانانو حیات اسنس کوي زموږ مدارس دینیه یا نور دینی کارونه په لار کې رکاوټ جوړيږي پروردگار عالم په خپل غره فروغي الله په خپل غره فروغي سي امت مسلمه اخلاص کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش زمون دکان دویمہ پتہ واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیمانی